بیا هم تازه او لنډ خبر. د عامه روغتیا وزیر: په هرات کې د کرونا د 9 شاکمنو پیښو نتیجه منفي وه. په هرات کې د کرونا وایرس 9 شاکمنې منفي ښودل شوي او یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې په هرات کې په کرونا د اخته 9 شاکمنو کسان معاینات کابل ته لیږل شوي وو، خو اوس یې پایلې منفي دي او یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. د فیروز په خبره په ټول هیواد کې لومړني او احتیاطي تدابیر نیول شوي او دوی هڅه کوي د دغه ناروغۍ د پراختیا مخه ونیسي. بلخوا د حکومت لخوا جوړ شوی کمیسیون هم وایي چې ټول تدابیر یې نیولي دي او هڅه کوي اړین اقدامات نور هم ډیر کړي او د دغه وایرس د پراختیا مخه ونیسي. ملګرو، دا زموږ تازه خبر. د لا ښکلو راپورونو لپاره زموږ افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.